د آزادۍ جبهې پر ضد د مقاومتیانو دسیسه رسوا شوه. اکمل امیري څه پلان درلود او طالبانو څنګه پر هغه خطرناک عملیات ترسره کړ؟ جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د مقاومت جبهه چې مشري لنډغر احمد مسعود کوي د متعصبینو کسانو ډله ده چې نه ملي ارزښتونه مني، نه افغانستان او نه د افغانستان ملي بیرغ. خو د آزادۍ جبهه چې مشري پخوانی لوی درستیز یاسین ضیا کوي ټول غړي د پخواني پوځ کمانډویان دي چې د هیواد بیلابیلو ولایتونو کې فعالیت کوي او ملي ارزښتونو ته ژمن دي. د مسعود مقاومت ډله دومره خودخوا ډله ده چې څو ځلې د آزادۍ جبهې لاسته راوړنې هم په خپل نوم اعلان کړي وي او اوس هم نه غوښته چې د دوی ترڅنګ بله ډله هم شتون ولري، ځکه بیا د دوی امتیازات کمیده. اوس تازه خبر ده چې یو شمېر طالب سرچینې وایي د مسعود مقاومت ډله دوی ته د اکمل امیري او د هغه د ملګرو کوردیناتو او ځای په نښه کړی و او د دې کار په بدل کې 8 میلیونه افغانۍ هم ترلاسه کړي. بلخوا طالبانو ته نږدې خبریال سمی یوسفزي لیکلي د طالبانو سرچینې وایي قمندان اکمل امیري د طالبانو پر ضد د پسرلني عملیاتو او نوې جبهې د خلاصولو لپاره تازه او له بهرني هیواد څخه راستون شوی و چې د ځان سره خطرناک جنگي پلانونه درلودل، خو د طالبانو لخوا ډیر په ابتدایي مرحله کې د خطرناک قمندان پلانونه خونسا او په تمځای کې ورباندې برید وشو. د طالبانو سرچینې وایي په اغلب ګمان نوموړی وژل شوی، خو د قمندان اکمل جسد یې لا تر اوسه نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو سرچینې وایي قمندان اکمل غوښتل چې په پروان او کاپیسا کې هم جنگي محاذونه خلاص کړي او بیا له کابل سره د شمال لاره قطع کړي او لکه د 1995 د کابل په شمال ولایتونو پروان، کاپیسا او پنجشیر کې د طالبانو پر ضد عمومي قیام رامنځته کړي چې دا کار د مقاومتیانو نوم او نښان ته ضربه رسوله. نو د دې لپاره د په سر معامله وکړه. یو شمېر نورې سرچینې بیا وایي قمندان امیري او د هغه یو ساتونکی ټپیان دي او اوس مهال خوندي ځای کې تر درملنې لاندې دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.